Hello guys, welcome to my channel. Please subscribe my channel and hit the bell icon for more interesting, entertaining and informative videos. And also like, share and comment below. بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن وایو څنګه کولی شو یو فولډر ته پاسورډ ورکړو د دې لپاره به تاسو راشئ یو فولډر به اول کریټ کړئ مثال رائټ مې کلیک کړئ ډیسکټاپ باندې او دې کې به تاسو نیو ته راشئ یو نیو کې به یو فولډر کریټ کړئ فولډر ته یو نوم ورکړه هر څه نوم چې ورکړئ سیکرټ انټر یې دې کې خپله ډیټا واچوه څومره مهمه ډیټا چې ستا وي غواړئ چې هغه څوک ونه ګوري هغه دې کې واچوه مثال ما سره څه ډیټا دلته زه راځم څه کاپي به ولم یو څو پکچرې دي ما سره مثال دغه پکچر شو راسره دا شو دا درې پکچرې زه نه غواړم چې دا څوک وګوري دا به دې نه څه کم کاپي به یې کړم او دلته به راشو دې کې به یې واچو دې فولډر کې دا یو پکچر دی مثال درې پکچره دي مثلا اوس خو کلاویږي ډبل کلیک خلاصېږي درسره زه غواړم چې دغه پکچر یې څوک ونه ګوري دغه فولډر ته زه پاسورډ ورکړم دې فولډر باندې به رایټ کلیک کړئ تاسو او دې کې به تاسو ایډ ټو ارکایو ته راشئ دا یو پین ټو سټارټ نه لاندې وګورئ ایډ ټو ارکایو په دې به کلیک کړئ او دې کې به راشئ تاسو سیټ پاسورډ ته سیټ پاسورډ کې به یو پاسورډ ورته ورکوئ هر څه چې ورکوئ دا چیک به زه لرې کړم او دلته هماغه پاسورډ هم دوباره ورکوئ تاسو دغه چیک به تاسو ضرور لګوئ انکریپټ فایل نیمز دا ولګوه او سیکه اوکې دا هم اوکې په همدې نوم باندې موږ سره یو بل فولډر جوړ شي وینریر یا زیپ فولډر ګورئ ورته په دې شکل همدغه نوم اخلي دغه فولډر به اوس ته ډیلیټ کړي بیا دغه کولاویږي موږ سره شفټ به ونیسي او ډیلیټ ووهم یې دا ختم شو اوس چې دا فولډر څو خلاصي هغه نه به څه غواړي پاسورډ چې پاسورډ ورنه کړي دا به نه خلاصي که ان کیس دا پاسورډ ته نه خپل هم ذهن نه ووتل نو بس دا ډیټا له منځه لاړه دا بیا نه خلاصېږي درسه که بیا غواړئ چې دغه ډیټا د پاسورډ نه وباسئ دوباره خو پاسورډ به تاسو ته یادي اوس پاسورډ غواړئ زه به ورته پاسورډ ورکړم او دا به زه اوکې کړم ګورئ هغه فولډر دلته پروت دی نو ډبل کلیک کړئ که هغه پکچر شته دی نو زه غواړم چې دغه فولډر زه د پاسورډ نه وباسم نو لیفټ کلیک به پرې وکړئ داسې راکش کړئ ډیسکټاپ ګورئ پرېږدئ ور راغی هلته اوس دا پاسورډ ولا ډیلیټ کړئ شفټ ډیلیټ دا ستاسو پاسورډ دی نو دا موږ سره څنګه کولی شو یو فولډر ته پاسورډ ورکړو بیرته د پاسورډ دې نه لرې ختمې